قدرمن اوریدونکو نن ورځ د دسمبر میاشتې 18 نیټه ده او موږ د پښتو څنګه څخه ستاسو لپاره خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو سرټکي اسرو د مخابراتو نوې سپوږمکۍ CMS سفریاو په بریالیتوب سره پیل کوي. د سوداګرۍ مرکزی وزیر پیوش ګویل د برگزټ وروسته د بریتانیا او هند په اړه د CII غونډې ته وینا کوي. د روسیې پوتین د ناولني د مسمومیت تحقیقات یو چال بولی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرس له بډایو هیوادونو څخه د کورونا وایروس واکسینو په پیرود کې د بیوزلو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کوي. تایلند له 50 څخه زیاتو هیوادونو د سیلانیانو لپاره د سفر محدودیتونه کم کړي او د امریکا متحده ایالاتو سمندري ځواک په پاسفیک کې د چین سره په مبارزه کې ډیر قوي وي. عزیزانو اوس بشپړ خبرونه واورئ. د هندستان د فضا څېړنې سازمان اسرو په فضا کې د ټاکل شوی مدار کې د هیواد نوې مخابراتي سپوږمکۍ CMS سفریاو په بریالیتوب سره پیل کړی دی. د توغندي PSLV C50 چې سپوږمکۍ یې لیږدول د سری هریکوټا د ستیش دھون فضایی مرکز دوهم لانچ پیډ څخه پرون د پلان سره سم د ماسپخین په 3 بجو او 1:40 دقیقو کې راښکته شو. په شاوخوا 1:20 دقیقو کې د پیل کولو ماموریت بشپړ شو او د سپوږمکۍ د جیو ترکیب انتقالي مدار کې داخل شو. د اسرو رئیس ډاکټر کې سیوان د دې کار له امله د اسرو ډلې ته مبارکي وویل. نو وړي وویل دا به د دسمبر میاشتې په 21 نیټه تر وروستي مدار ته راوړل شي چې د معمول له چلولو څخه وروسته به په پراخ شوی سی بانډ کې خپل مخابراتي خدمات وړاندې کړي. ډاکټر سیوان وویل چې اسرو په راتلونکو ورځو کې د یو شمیر سپوږمکیو او پروبونو په خبرولو کې فعاله ونډه لري. هغه زیاته کړه د چندریان 3 ګاګانیان او د آدتیا L1 په نوم د لمر د مطالعې لپاره تحقیقاتو لپاره چمتووالي دوام لري. نوې سپوږمکۍ CMS سفریاو بعد د زړه مخابراتي سپوږمکۍ GSAT 12 څخه سرپرستی په غاړه واخلي چې د 11 کلونو لپاره د بیسیم خدمات په وړاندې کولو سره خپل پلان شوی عملیاتي دوره وغځوي. د CMS سفریاو مطلوب عملیاتي ژوند او وکاله دي. د سوداګرۍ مرکزی وزیر پیوش ګویل پرون د انګلستان لپاره د نړیوال سوداګرۍ لپاره د بهرنیو چارو وزیره میرمن لیز ټراس سره برگزټ وروسته د انګلستان او هندستان په اړه د CII غونډې ته وینا وکړه. هغه ویل چې هند د توکو او خدماتو د سوداګرۍ امکاناتو ته ګوري او پانګه اچونه زموږ د پرمختللې سوداګریزه همکارۍ یو برخه ده. نو وړي زیاته کړه موږ د یو انتخاب په لټه کې یو چې وګورو چې آیا د حاصلاتو په لومړیو موافقتنامو بدل شي. خغلی ګویل وویل چې دواړه ملتونه د وخت سره تجربه لرونکي اړیکې لري چې په سیاسي سوداګرۍ او همدارنګه ټولنیز ډګر کې بیا نوي کېدو ته اړتیا لري. د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن وایي چې د برگزټ وروسته سوداګریز معاملې ته د رسیدو خبرې اترې په بحراني حالت کې دي. خغلی جانسن دا خبره د اروپאי اتحادیه د کمیسیون لمشر اورسولا وان ډیر لیین سره تر خبرو وروسته وکړه. نو وړي خبرداري ورکړ چې وخت لاند دی او دا چې معاملې هیڅ صحنه په نظر کې نه نیسي پرته لدی چې د اروپאי اتحادیه د ریس په کافي اندازه بدل نشي. اغله وان ډیر لیین وویل چې دا به خورا ننګون وي چې لوی توپیرونه په ځانګړي توګه د کابنیولو په مسلو کې حل شي. په هر صورت نو وړي په ډیرو مسلو کې د پام وړ پرمختګ هرکلی وکړ. په بروکسل کې خبره بنن دوام ومومي په داسې حال کې چې 2 اونۍ پاتې دي چې انګلستان د اروپאי اتحادیه د سوداګرۍ قانون پرېږدي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو رسنیو د تحقیقاتو هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې د روسیې دولتي اجنټان یې د هغه د نقاد یعنی وکاکونکي الکسی ناوالني مسمومولو تورن کړي وو. خغلی پوتین یوې خبري غونډې ته وویل چې دا تحقیقات نه بلکې په لوړو پوړو خلکو د برید په هدف یو چل وو. نو وړي خغلی ناولني د متحده ایالاتو له پټو خدماتو څخه د مرستې په ترلاسه کولو تورن کړ. خغلی ناولني په لاند ډول د اگست په مسمومیت کې وژغورل شوی او سو اونۍ د برلین په یو روغتون کې د ICU پاملرنې کې تیر کړي. د روسیې فدرالي امنیت خدماتو FSB اجنټان د بیلینګ ګیټ او نورو رسنیو سیرونکو لخوا نومول شوی وو. نو وړي وویل هغه توضیحات چې د دوشنبه په ورځ د
بیلینګ ګیټ او د دې ملګرو لخوا اخبار شوی د متحده ایالاتو ځانګړي خدماتو څخه د معلوماتو قانوني کولو اټکل دی. جاپان نن وویل چې هغه به د کښتۍ ضد نوي توغندي رامنځته کړي چې دا به د جنگي کښتیو په نښه کولو ته اجازه ورکړي چې په ډیر واټن کې د هغې ټاپوګان ګواښوي. د جاپان حکومت یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې هغه به 2 نوي جنگي کښتۍ جوړ کړي چې د نوي ملاتړي رادارونو سره به مجهز وي ترڅو 2 منسوخ شوي ځمکني سټیشنونو پر ځای کړي چې د جوړولو پلان یې درلود. تایلند د 50 هیوادونو د اتباعو لپاره د سفر محدودیتونه کم کړي ترڅو په دې هیواد کې د وبازپلې ګرځندوی صنعت ته وده ورکړي. سیلانیان اړین دي چې د 2 اونیو هوټل قرنطین کې پاتې شي. د تایلند د کووډ-19 کاری ځواک ویاند تویسن ویسانوویتین پرون وویل چې د استرالیا، فرانسې او امریکا په شمول هیوادونو څخه سیلانیان کولی شي پرته له ویزې سفر وکړي. سیلانیان به یو سند ته اړتیا ولري ترڅو وښیي چې دوی د سفر څخه 2 ساعتونو مخکې له کرونا وایروس ناروغان نه وو او همدارنګه د قرنطین هوټل کې ریزرویشن ولري. په داسې حال کې چې رسیدونکي کسان په قرنطین کې وي هغوی به د کرونا وبا 3 ازمویښتونه ترسره کړي چې مخکې 2 ازمویښتونو ته اړتیا و. تویسن وویل چې ډېرې ازموینې ممکن په راتلونکي کې د قرنطین د لنډ وخت لامل شي. چین د خپل شرکتونو لخوا تولید شوی منجمد شوی غوښه کې د SARS کرونا وایروس 2 نښې موندلې. د چین په ختیځ ایالت آنهوی کې د لایون کاونټي د کورني تولید شوی چرګانو ډرمسټیک په کڅوړو کې د SARS کرونا وایروس 2 مثبتو نمونو راپور ورکړي. دا هغه څه دی چې تر دې دمه یوازې د وارد شوی منجمد خواړو کڅوړو کې موندل شوی. د ځایي حکومت د رسمي ویبو حساب سره سم دوی د تولید کوونکي کارمندانو روغتيایي ازموینې تر سره کړي مګر هیڅ یو یې په وایروس اخته نه دی. چارواکو د تاسیساتو دفترونه او نور ځایونه هم چک کړي خو هلته هم وایروس کشف کړي نه دي. کرونا وایروس لومړی د 2019 زیږدیز کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شوی مخکې له دې چې په چین کې خپور شي د نړیوال وبا لامل وشوه. د امریکا د متحده ایالاتو رسنۍ وایي چې د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن په تاریخي اقدام کې به یو اصلي امریکایي دب هالند د کورنیو چارو د وزیر په توګه نوماند کړي چې د دولتي ځمکو د اداره کولو ادارې رهبری کوي. که تایید شي د کانګرس ګوند خزینه سیاستواله دب هالند به لومړنی اصیل امریکایي وي چې د دې ادارې مشري وکړي کوم چې د اصلي امریکایي چارو کې هم کلیدي رول لوبوي. نوموړی به د کابینې د منشي په نقش کې هم لومړنی اصلي امریکایي وي. د اصلي حقوقو ډلو او پرمختګ کوونکو دیموکراتانو په وروستیو اونیو کې د نوي مکسیکو قانون جوړونکو د نومونې لپاره فشار راوړی وو. میرمن هالند 18 کلنه او د لاګونا پیوبلو قبیله غړي ده او تاریخ یې رامنځته کړ ځکه چې د لومړیو 2 اصلي امریکایو میرمنو څخه یو ده چې په 2018 زیږدیز کال کې کانګرس ته وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتو پوز خبرداري ورکړې چې د دوی جنگي کښتۍ به د نړیوال قانون سرغړاونو ته په جواب ویلو کې لازمي وي چې بیجینګ په دې تورنوي چې د سویلي چین بهر کې توسعه پاله غوښتنې لري. پینټاګون د راتلونکو کلونو لپاره د امریکا د سمندري ځواکونو د سمندري او ساحل ساتونکو لپاره د اهدافو د ترتیب په سند کې پرون وویل چې څو هیوادونه په ځانګړې توګه روسیا او چین په کلیدي سیمو کې د ځواک انډول سره سیالي کوي. په سند کې راغلي چې دا هیوادونه غواړي د نړۍ موجود نظم کمزوري کړي. د امریکا او چین د سمندري ځواکونو ترمنځ ورستۍ پیښه د اگست میاشتې په ورستیو کې هغه مهال رامنځته شو کله چې بیجینګ وویل چې هغه د امریکا جنگي بیړۍ د لانجمنې پاراسیل جزیره څخه ایستلې ده. چین د سویلي چین بهر شاوخوا ټول ټاپوګان ادعا کوي چې د ویتنام، مالیزیا، فلیپین او برونی په شمول د سیمې د نورو هیوادونو لخوا شخړه شوې ده. د چین ادعا همدارنګه په هیګ کې د ثبات نړیوالې محکمې لخوا رد شوې مګر دا هیواد د مصنوعي ټاپوګانو جوړولو او سمندري او هوایي تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکړي. په نایجیریا کې د خوانزي سلګونه زده کوونکي چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې د اسلام پاله ډلې بوکو حرام لخوا په شمال لویدیځ سیمه کې تختول شوي وو خوشی شوي دي. دغه خبر د هغه کورنیو لاریون کوونکو لپاره خوښي او اوساینې راپاروله چې پرون نا وخته د ځایي چارواکو په وینا د هلکانو خوندي راستنېدو لپاره دعا کوله. د کټسینا ایالت والی امینو بیلو مساری په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې د گاونډي زمفارا ایالت په روګو ځنګل کې نیول شوی 340 هلکان خوشي شوي دي. مساری وویل د نایجیریا امنیتي ځواکونو هغه سیمه محاصره کړې چې هلکان پکې ساتل کېدل او
ورته امر شوی وو چې خپل وسلې دې نه کاروي. الیزیا مانای په یو خبرپاڼه کې وویل چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې د کووډ-19 لپاره مثبت تشخیص شوی دی با د اوو ورځو لپاره ځان منزوي کړي او له لرې لارې څخه کار وکړي. د فرانسې ولسمشر په وروستیو ورځو کې د اروپאי اتحادیې د سرمشريزې ناستې په شمول په یو شمیر لوړپوړو غونډو کې برخه اخیسته. د هغې د تشخیص وروسته د اسپانیا لومړی وزیر په شمول یو شمیر نورو اروپאי مشرانو وویل چې دوی به ځان منزوي کړي. د فرانسې د ولسمشر میرمن بریژیت ماکرون چې شپږاویا کلنه ده ځان منزوي کړي ده خو کومه نښه یې نه لري. لومړی وزیر نریندر مودي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته د ژر روغتیا او ښه روغتیا هیله وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس له بډایو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې د بیوزلو هیوادونو لپاره د کورونا وایروس واکسینونو پیرود کې ملاتړ وکړي. ښاغلي ګوتریس وویل دا د واکسین ملت پالنې سره نه دي چې موږ کورونا وایروس ته ماته ورکوو، دا د نړیوالې همکارۍ سره ده. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې کوواکس خپرونه د راتلونکي میاشتې تر پای پورې 15 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. نوموړي وویل دا پروګرام د ټولو هیوادونو لپاره د کووډ-19 واکسینو ته د لاسرسي ډاډ ترلاسه کولو لپاره رامنځته شوی. دا مهال د 10 میلیارډ ډالرو کمښت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو مشر د کوواکس د اضافي خوراکونو مرسته کولو لپاره حکومتونو باندې ټینګار کولو سره وویل چې دا د نړۍ په غوړه ګټو کې دی ترڅو د لوی معافیت ډاډ ترلاسه شي ځکه چې طبيعت تل پشا کېږي. نو وړ زیاته کړه کچېره موږ ناروغي لمنځه نه وړو نو ویروس کولای شي بدلون ومومي. د خبرونو پای. ګران اوریدونکو اوس د نن ورځ سیاسي تبصره وړاندې کیږي. د تبصرې عنوان دی په پاکستان کې د اپوزیسیون مشرانو کریکټر وژنه، لیکنه د مشرف علم ذوقی او ژباړه د دیا سنگ انجان. غالب ویلے وہ لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب زباں بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجئے دهن بگڑا. یعنی رشخند ویل یې شروع کړل خغل خنزل هم کبي کشبه خراب شوی وخو خیر خبره واخله خو له هم خراب شولا. دا شعر د نننی ورځې د پاکستان سیاست د درک کولو لپاره کافی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د اخلاقی زوال یو طوفان رامنځته شوی. د عمران خان حکومت نه یوازې په اپوزیسیون مشرانو ناوړه بریدونه کوي بلکې د دوی د بدنامولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته د کردار وژلو هڅه لا ګڼندې کړې ده. د متقاعد کیپټن صفدر نیول او د مریم نواز شریف پر وړاندې د نوې قضیې ثبتولو وروسته په پاکستان کې په ډیرو برخو کې بحثونه راپورته شوي چې حکومت د اپوزیسیون پر وړاندې تر کوم حد تللی شي. کتونکي په دې باور دي چې د اپوزیسیون لپاره ستونزې به په راتلونکو ورځو کې ډېرې شي او بیا به دا ازموینه وشي چې مخالف ګوندونه څنګه له دې ستونزو سره مبارزه کوي. په پاکستان کې د اپوزیسیون مشرانو د رول یا کردار وژنو تاریخ کوم نوې نه دی. د کړکېچن وضعیت د هیواد د دیموکراسي او د بیان ازادي کمزوري کړې ده. ټولنیزو او سیاسي ډلو ته توهین د 1940 کال د اگست په 14مه د خان عبدالغفار خان د هغه د کورنۍ او د ګوند د رول په وژلو سره پیل شوی وو او دا چلند د وخت په تیریدو سره هم بدل نشو. د شنونکو په باور عمران خان په شخصیتونو د برید کولو سره سره اپوزیسیون غوښه کول غواړي. اوس د کریکټر وژنې لوبې د مرحلې ته رسیدلې چې د بېنظیر بوټو زوم محمود چودھری څخه یې قادیانی جوړ کړي. دا د حکومت لپاره فیشن دی چې له ټولو هغو کسانو سره ناوړه چلند وکړي چې د دولت د ناکامیو د رابرسېره کولو هڅې کوي، حتی د هغوی د کورنیو او لوڼو پر وړاندې سپکې ستوري ویل او ښکنځل کول. که تاسو زوړ تاریخ وګورئ نو د پیل له فاطمه جناح څخه شوی وو. اغله جناح په پاکستان کې د قائد اعظم حیثیت لري. دا د هر هیواد د کلچر خلاف دی چې د قائد اعظم خور سره داسې سپک سلوک وشي. فاطمه جناح د خپل ورور محمد علي جناح د وژنې عیني شاهده و او هغه په دې موضوع یو کتاب هم لیکلی وو. د کتاب لخبرېدو وروسته پر هغه سیاسي بریدونه پیل شول او خبره د سیاسي زوال تر حده رسیدلې و. په ورته ډول د بیگم رانا لیاقت علي خان په ګډون د بوټو او شریف په کورنیو هم سیاسي بریدونه ډیر کړي او پرلپسې د اپوزیسیون ګوندونو مشرانو کردار ته د زیان رسولو هڅې دوام لري. عجیبه خدا و چې د بختور بوټو د نامزدي یا کوژدن مراسم هم د هغې غیرنې کړنې په نشه شول.
د عمران حکومت د بلاول بوټو او مریم نواز پر ضد کمپاین هم پیل کړي چې د اخلاقی افلاس یو ناوړه بیلګه ده چې د پاکستان ټولنیزې رسنۍ د دې مسلې په سر کې شتون لري. کله چې جلاوطن د ټولنیزو رسنیو فعال او لوړپوړی ژورنالیست ګل بخاری حکومت ته سمې ووي نو دا لړۍ د یو څه مودې لپاره وځنډول شو. د مریم نواز کردار وژنه ودرول شو او ورو د مریم ضد تړند له پاینل څخه ورک شو. د نوموړي هیواد لومړی وزیر لیاقت علي خان په دور کې هم د مخالفینو پر وړاندې دارنګه اقدامات تر سره او هغوی له مختلفو پوسټونو څخه لرې کړي وو. د مخالفینو پر ضد اقدامات د ایوب خان په حکومت کې هغه مهال تر سترګو شول کله چې یو شمیر سیاسي فعالان یې د لاهور په شاهي کلا کې بندیان کړل. که تاریخ ته وګورو د ډاکا د سقوط ترشا په زرګونو میرمنو جنسي تیری او د دې میلیونونو بنگالیو نسل وژونکو لوړپوړی چارواکي وو خو هدف نور څوک وګرځول شول چې په دغه وخت کې ذوالفقار علي بوټو او د هغه له مرګ وروسته بېنظیر بوټو په نښه شوه. د میرمن بېنظیر تر وژل کېدو وروسته هم همدا سیاست ګڼندې پاتې شو چې هغه جعلي عکسونه جوړه او له مرګ وروسته هم د هغې د بدنامولو سلسله روانه وه. له بختور بوټو څخه تر مریم نواز او له ګل بخاری څخه تر ګل علي اسماعیل پورې سیاسي بریدونه روان دي. یعنی دا ډول تمایلات د اپوزیسیون لپاره کومه نوې خبره نه ده. دا هغه حد ښیي کوم چې د عمران د حکومت تر څه حده د اخلاقو جنازه وباسلې ده. دا ډول سیاسي بریدونه د شرم وړ دي او د هیواد دیموکراسۍ ته هم زیان رسوي. دا ټول فیکټرونه ښیي کچېرې تش په نامه دیموکراتیک حکومت او پوز په یوه صف کې ولاړ وي نو اسټابلیشمنټ یا تاسیسات تر کوم حده د خپلو مخالفینو د ځپلو هڅې کولی شي.